چې کله موږ هم د مشرقي ایشیا خبره کوو یا د ایست ایشیا خبره کوو یا پر دې ټاپک غږو، نو په دا کې جاپان او په خاصه توګه نارت کوریا او ساوت کوریا چې دا پر دې باندې موږ ډیر زیات مجلس کوو او پر دې باندې موږ خپل نظر ږدو. نارت کوریا او ساوت کوریا دا یو ډیر مزاحمتي رنګ لري او ډیر مقاومتي رنګ لري، په خاصه توګه پورې شمالي کوریا چې ده د ټولو استعماري قوتو خلاف، په خاصه توګه د امریکا خلاف یې ډیر کلک مقاومت کړی دی، مزاحمت کړی دی او هر وخت د دې استعماري سامراجي امریکا ته کله د خپل ساوت کوریا سره په جنګ کې کښېوتی ده، کله چیرې خو هېڅ کله هم شاته نه ده تللي او نه یې ار منلی دی. کوریا په اصل کې په 1905 کې د جاپان د یرغلګرو لخوا 15 کې شاوخوا دا تقریبا قبضه سوه د جاپان د یرغلګرو لخوا او تقریبا 15 ارسلان خان وایي چې 15 کاله چې وه دا د استعماري سامراجي تر قوت یعنی تر جاپان تر قوت لاندې وه. د دوی سیاست، د دوی وسایل، د دوی معیشت، د دوی ټول حکومتي چارې دا د جاپان په لاس کې وي. چې کله ورلډ وار 2 وسو، په ورلډ وار 2 کې یا جنگ دویم کې چې و ډیر سخت تاوانونه وسو پر جاپان، پر ناګاساکي او پر هیروشیما باندې امریکې بمونه تس کو. جاپان ډیر زیات کمزوری سو. همدا لامل و چې جاپان له دوی څخه د ازادي غوښتنه وکړه. په دا کې امریکا را ولاړه سوه، جنوبي کوریا یې سپورټ که، سهیلي کوریا یې سپورټ که او رشیا چې وه یو سی اس ار چې و هغو شمالي دغه چې کوریا سپورټ که. یوه په یوه کې سوشلیزم ته وده ورکه او بل په دغه کې سرمایه‌دارانه نظام یا کپیټالیزم ته وده ورکه. همدغه وده وه چې یو خواته سرمایه‌دارانه نظام او بل خواته سوشلیست کمونیست نظام تر مابین کشبګیر و، جنگ و، ټینشن و. په دا ټینشن کې د جنوبي پښتونخوا نو یو خواته سرمایه‌دارانه نظام او بل خواته سوشلیست کمونیست نظام کوریا گیر کا او کوریا چې ده د یو قوم دی، یوه ژبه ده، یو کلچر دی. دواړو خواته پراکسیانې رالې، یوه د روس پراکسي وه، یوه د امریکې پراکسي وه، یوه سوشلیزم ته وده ورکوله او بل سرمایه‌دارانه نظام ته وده ورکوله. ډېر سخت تر ټینشن یې وایستو، 2 ځایه سو. یعنی د ورلډ وار دویم څخه د دویم جنگ بعد څخه یوه کوریا چې وه شمالي کوریا جوړه سوه، یوه جنوبي کوریا جوړه سوه. دا یو 38 پیرلل یوه ټریټي یو ځای هغه چې دی هغې هلته یې ډیوایډ کوي، شمالي کوریا او جنوبي کوریا چې دی ډیوایډ یې کوي. بیا داسې وسو چې دغسې ډیوایډ سو. په 1950 کې تر 350 پورې د دوی جنگ وسوی. داسې جنگ وسوی چې د کوریا او د ساوت کوریا تر مابین وسوی او د دوی پراکسیز جنگ و، کولډ وار و او امریکې خپل پوج راولږی شمالي جنوبي کوریا ته او هلته دغه چې و چاینا هم په دې خوا بده که او بیک د ډور روس هم سپورټ کا، وایي جاپان هم په دې جنګ کې ډایرکټلی انډایرکټ و، خو اقوام متحده خپل پوجونه راولږل، دا یې ډېر زیات دغه کو. بیا دغه کوریا چې دا جنگ بیا ودرېدی. وروسته اوس هم شمالي کوریا د ټولې دنیا د استعماري قوتو سره په جنگ ده. د دې یو باچا دی، نوم یې څه دی؟ کیم جونګ. دا ورته ولاړ دی او مطلب چې ټوله سامراجي دنیا نه دوی ته اتیار وریله کوي، نه دوی ته د یورینیم پروګرام وریله کوي، نه دوی ته د ایټم بم او پر شمالي کوریا ډېرې سختې پابندي لګولګي دي. د هغه باوجوده سیاسي او معاشي پابندیانې دي، خو د هغه باوجوده شمالي کوریا چې د هغه ډېر کلک قیمت کوي او ولاړه ده او ډېر په زړه پورې مزاحمت یې روان دی. نور به په دې تفصیل باندې ارسلان خان له تاسو سره مجلس وکړي.
ملګرو زه اوله وار دا یم چې نورت کوریا او ساوت کوریا څه ولې څنګه جلا شوې چا په قبضه کې ولې دا 1915 شاوخوا ته جاپان قبضه کړې او جاپان چې کله قبضه کړې نو خو جاپان چې ولو پر دوی ظلم کاوه د دوی تاریخي رواجونه نه ور لیکلو او د دوی ژبې نه ور لیکلو په مذهب یې داسې ظلم پر کاوه او په ورلډ وار 2 چې کله جاپان ماته وخوړه بیا USSR چې اوس روس ورته یایي او امریکې دغه دواړه رالو روس چې ویې شمالي کوریا یې قبضه کړه او امریکا چې وله جنوبي کوریا یې قبضه کړه سپورټ یې کړه او دغه کې یوه معاهده وشوه چې دغه ځینې لاړه یې جاپان په سټیډیم دغه سټیډیم کې یوه معاهده وشوه چې مثال کې جنوبي شمالي دغه کوریا سره جلا کړي دغه چې ولو بل داسې قبضه شوله او په دغه کې چې کیم ال سنګ چې ولو په کیم ال سنګ دا د کومه کوریا USSR چې د شمالي کوریا کوریا او د جنوبي مشران څوک وو د یوه کیم ال سنګ ولو چې په هغه کې سوشلیزم نظام شمالي کوریا بل سګمن ری داسې علوم سګمن ری دا چې دا د جنوبي په دغه هغه کیپټالیزم نظام سپورټولو امریکې سپورټولو جی او دغه واجه وله چې د دوی کورین وارث وګړي له دغه واجه چې وله دوی دواړه مطلب سره خواپرې شو سیاسي او نظریاتي فرقونه په دوی پيدا شو یوه سوشلیزم سپورټاوه یا بل کیپټالیزم سپورټاوه یې له دغه وجې دوی څه ولو جنګ یې سره وکړي چې هغه د کورین وار ولکړي هغه شمالي کوریا راغله دا غوښته چې په پوره جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دواړو کې سوشلیزم نظام راولي او له دغه وجې دا جنګ شو او امریکا سره خپل فوجان مطلب UN اقوام متحده ورته هغه خپل فوجان او دلیل ولا چینا خو په د کله خپل فوجان ورولو د شمالي کوریا پر سره او دا جنگ وسولو او په دغه جنگ سولو د شمالي کوریا غا تقریبا 15 لک خلک مړ شو او دغه جنوبي کوریا غا 10 لک خلک مړ شو چې 15 لک جوړه خو په دا جنگ کې 10 لک خلک مړ شو او دا نور فوجان دغه خلک کې مړ شولو بیا مخته چې ولو تر ټیټ فیرلر چې دوی جلا کړلو ټیټ فیرلر دا یو د دوی معاهده ورکړه چې څنګه بلانګټیو چې د مځکې پر سطحه باندې څنګه کوریا او دواړه کوریا سره جلا کوي جی او داسې جلا شولو او نن چې دی د نورت کوریا بادشاه چې دی ډېر سخت دی مطلب د سامراجانو په ضد همیشه ولیعهد اسلام کیم جونګ دی کیم جونګ شمالي کوریا هغه دی سخت ولیعهد دی بیا چې دی بیا وخت رسېدلو دغه جنګ بعد چې ولو دا 2 ځله آزاد شولو او USSR چې ولو مطلب په جنګ USSR چې ولو هغه چې ولو دغه مطلب په جنګ کې څه نه واخیستله خو دغه ته یې سپورټاوه شمالي کوریا او دا جنګ شولو ډېر خطرناکه جنګ وشولو چې په دغه کې 10 لکه خلک مړه شولو کور دا ډېره زیاته مننه نور څه خو ویل نه غواړې یو دا ولو چې دا جنګ له دا وجې وشو چې د امریکې او د روس کولډ وار شروع ولو کولډ وار له وجې د کولډ وار سرد جنګ یا سوړ جنګ دا سوړ جنګ دوی په چیرې وکړي په افغانستان کې په عراق کې او دلته په کوریا کې دواړه کوریا چې یو قوم دی یوه ژبه ده یو یې کلچر دی هغه ډېر خواران سره جلا کړل سره ستړي کړل اوس هم په جنګ سره په ټینشن سره اخته ډېره زیاته مننه